الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو اولیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د انبیاء علیه السلام د سیرت درسونو په سلسله او په لړ کې مونږه 12 درسونه مخکې وړاندې کړي وو چې په هغې کې مونږ اول 2 درسونه د سیدنا آدم علیه السلام او د حضرت سیدنا شیث علیه السلام، بیا 3م درس د حضرت سیدنا ادریس علیه السلام، 4م او 5م درس مونږ د حضرت نوح علیه السلام په باره کې، او 6م درس مونږ د حضرت هود علیه السلام، او 7م درس مونږ د حضرت صالح علیه السلام، 8م او 9م درس مختص د حضرت سیدنا خلیل الله ابراهیم علیه السلام په باره کې، او 9م درس بیا د 10م درس د مونږ د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام په باره کې، او 11م درس د مونږ د حضرت لوط علیه السلام په باره کې، او 12م درس د مونږ د حضرت اسحاق علیه السلام، او څه برخه د حضرت یعقوب علیه السلام، ځکه دواړه پلار زوی ژوند سره تقریبا ډیر ګډ و، نو هغې کې بیان کړه. دا درس نوی درس چې مونږ 14م درس دی، دا به انشاء الله مونږ د سیدنا یوسف علیه السلام په باره کې، خو دلته هم د سیدنا یعقوب علیه السلام د ژوند څه برخه پکې راځي، ځکه پلار او زوی د زندګي سره شریکه ده. نو طبیعي خبره دا ده چې د حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام هغه پاتې ژوند چې کوم یو مونږ مخکې درس کې بیان کړی، او پاتې ژوند به دلته انشاءالله بیان کړو، خو دا درس به انشاءالله دا درسو کېدای شي 1 یا 2 درسه دینه وروسته هم د سیدنا یوسف علیه السلام په باره کې، ځکه چې د هغه زندګي ډېره نمونهي زندګي تېره شوې ده، نو هغې په باره کې لږ څه ډېر شیان ویل پکار دي، ځکه چې هغې یو نظام لرلو، یو حکومت لرلو، په حکومت کې چې هغه کوم خدمتونه کړي، کوم طریقې اختیار کړي، هغه ډېرې مهمې دي مونږ ته. د مونږ د حکومتونه هم کاش کې د هغو په نقش قدم باندې لاړ شي چې خلکو د سوکالۍ او د خلکو د امن او د خلکو د برکاتو سبب وګرځېږي. نو انشاءالله دا درس او د دې نه وروسته درس کېدای شي یا 2 یا 3 شو، دا به انشاءالله د سیدنا یوسف الصدیق صلوات الله علیه والسلام په باره کې به انشاءالله ای. نو د حضرت سیدنا یوسف علیه السلام په باره کې مخکې لږ یادونې وشوې، خو ډېرې مختصره شان دي، ځکه هغه د یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام په دې لړ کې مونږ یو څه خبرې وکړې. مونږ مخکې درس کې 13 درس کې دا خبره وکړه چې حضرت یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی و. بخاری کې حدیث دی، بخاری شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف علیه السلام ښیي چې د ګوره تاسو عجیب خبره ده، یوسف علیه السلام خپل د الله پاک پیغمبر، پلار یعقوب علیه السلام هم پیغمبر، نیکه اسحاق علیه السلام هم پیغمبر، غور نیکه هم
ابراهیم خلیل الله څلور پښته یعنی پیغمبران تیر شوي. دا ډېره نمونه خبره ده چې داسې یو څلور پښته بیا رسول الله بخاري حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سیدنا یوسف صدیق یعنی د خپل د کریم ذاتو. ځکه موږ مخکې درسونه کې بار بار دا خبره کړې چې انبیا علیه السلام چې کوم یهودي دا خیار المخیرین یعنی داسې فکر وکړي چې په تریلیونونو انسانان تریلیونونو په میلیارډونو نه په تریلیونونو انسانان چې دي آدم علیه السلام نه ولې تر قیامته پیدا کیږي په دې کې هغه تر ټولو بهترین د بهترونو بهتر خلک چې دي هغه انبیا علیه السلام دي. نو تاسو فکر وکړئ دا ډېر غټ کسان دي که نه. خلک خو په دې نه پوهېږي چې انبیا علیه السلام حیثیت په دنیا کې څه دی. الله پاک دوی ته داسې تاسو فکر وکړئ چې په میلیارډونو تریلیونو کسانو کې 1,40,000 کسان الله پاک راایستلي. ما مخکې درس کې غالبا دا ولوستلو چې امام احمد حنبل رحمه الله په خپل کتاب کې مسند احمد کې حضرت عبدالله بن مسعود حبر امتنا یو حدیث را نقل کړی دی. وایي چې الله عز وجل نظر فی قلوب العباد د خپل زړونو د خپل بندگانو زړونو چې څومره تر قیامت پورې پیدا کېدل د ټولو ته نظر فی قلوب العباد د دې په زړونو کې وکتل او په دې ټولو زړونو کې په دې تریلیونونو زړونو کې تر ټولو بهترین زړونه چې کوم هغه بهترین را ټاپ ترین را جوړ کړ د انبیا علیه السلام ته جوړ کړ. او په دې ټاپ ترینو کې به یو زړه د ټولو نه ډېر هغه بهترینو هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو تاسو فکر وکړئ چې په تریلیونو انسانانو کې چاڼ شوي کسان دغه راوتلي دي چې کوم هغه دي. نو دا هغه کسان دي. نو ځکه دی خپله یوسف علیه السلام خپل پیغمبر پلار پیغمبر نیکه پیغمبر او غوره نیکه پیغمبر او بیا د شهادي پیغمبران هم نه دي. خلیل الله درجه چې چا ګټلې هغه د نیکه و دغه شي اسحاق علیه السلام دا چې یعقوب علیه السلام دا چې خپله. نو د دې زندګي بالکل لکه د لمر په شان روښانه زندګي ده. نو که دا زموږ حکومتونه او چارواکي د هغوی کوم ژوند چې تېر شوی د هغه اختیار کړي نو انشاءالله دا ټول ملت او دا ټول خلک به ورسره خوشحاله وي. بیا به ټول هم دوی ته ووټونه ورکوي که نه. بیا بل چا ته څه په لا غواړي چې ورکوي. اوس خو دلته خو چې خلک ووټونه غواړي نو په پیسو یې غواړي په واسطو یې غواړي. خو که سړی خدمت وکړي د خدمت په صورت کې ووټ ته څه ضرورت دی. خپله به خلک په سر باندې سړی ګرځي. نو موږ دلته د یوسف صدیق علیه السلام مبارک لږ تفصیلي غوندې خبره کوو چې هغه موږ دپاره ټول د هر پیغمبر زندګي د موږ دپاره نمونه ده. خو څون د دولت په حکومت کار هم کړی دی. په اصطلاح سره حاکم هم پاتې شوی دی د خلکو خادم هم پاتې شوی دی. نو په دې خاطر د په سیرت کې ډېرې ګلالۍ خبرې ښکلې خبرې انشاءالله مخې ته راځي چې هغه د ټول انسانیت دپاره بالکل د نور مینار په شان باندې ځلېدونکي دي. نو سیدنا یوسف صدیق صلوات الله علیه والسلام د حضرت سیدنا یعقوب علیه السلام زوی، د حضرت سیدنا اسحاق علیه السلام لمسی او د سیدنا ابراهیم خلیل الله بیت الله سره کړوسی کېږي. د موږ مخکې ویلو چې یعقوب علیه السلام د خپل ورور عیسو سره څه لانجه غوندې راغله. بیا د کنعان نه د لاړلو حران و فدان ته چې کوم یو د عراق په شمالي برخه کې چې کوم منطقه وه شام او عراق هغې وخت ایران او شام دا تر نږدې سرحد کې پروت دی. نو دلته لاړه. دلته وجه دا وه چې دلته د مور حضرت رفقه چې د مور و یا رفقه نو هغې ورته وویل چې لاړ هملته ماماګنۍ کره اوسېږي بتلمه زندګي کې. نو دی لاړ هلته د ماما کره لابان. دا لابان او د پلار چې او د نیکۍ چې کوم ناخور چې ابراهیم علیه السلام ورور نو هغه هلته د منطقې مشران او سرداران مشران خلک ورسې لرل. زندګي ښه برابره او مشري وه. نو بس دی چې هلته ورغی هلته ورسره ځان البته یا به یې لیدلی و نه به یې خو هلکان یې عمر چې تغیرېږي لږ زر تغیر کوي. پلان دی تا خورې یم پلانکۍ لور یم وایي زوی یم. نو بس هغه تیار خور وه هغه رفقه د دې مور خورې وه دی خورې کېدلو. نو بس چې ورغی ورته وایي چې دلته اوسېږم. ده خپله ورته ویلې چې زه به داسې کوم ماما دا ستا رمه چې کوم یو دا وزې او میږې او پسونه دا به پیایم
بس دلته به در سره کار کوم. نو خپل د انبیاء علیه السلام زندگی داسې ده چې هغوی په هر شي کې یو خاص هغه لري. هغه ورته وایي چې زه به دلته څه تر څو پورې ستا خوراک او څښاک ته پروت خپله به هم کار کوم او دلته به زندګي پسې. نو هلته د دې لابان چې وې 2 لورګانې وې، یو مشره لیان نومې ده او دا کشرې چې راحیل نومې ده. خو د ده دا راحیل البته نږدې عمر کې مې سره هغه لږ سترګو منله، نو دی خوښه وه. نو ورته ویلې چې ماما دغه سره که ماته راکړې نو زه به دې زوم هم شم، بس همدلته به سره یو کور کې سره اوسېږو. هغه ورته وایي چې زمونږ خو قانون او دود دا دی چې اول مشره ورکوو بیا کشره ورکوو. او مشره یې د نه وه خوښه، یا به عمر کې زیات و یا به نور څه مشکل و. بس ویلې چې هغه ورته وایي چې داسې وکړه، اول به دا مشره درکو، دا به موږ دود به ځای په ځای شي، ته 2 کاله دې ما سره تېر کړه، نو شپونتي وکړه دا مشره به درکړم. دې نه به د اولادونه بیا به دا کشره هم وروسته 2 کاله نور تېر کوم. بس چې دا خبره ورته وکړي دا کشره هم درکوم، بیا ورته وایي زه صحیح ده. د کشرې په خاطر دا مشره مو منله ځان سره. بس نو هغه مشره ورته په نکاح کړه. 2 کاله چې ووته نو بیا د دې هغه پوره شو. اوس د دې بلې نوبت راغی. نو 2 کاله بعد بیا دویم لور راحیل چې کوم یعقوب علیه السلام خوښه وه نو هغه یې بیا ورکړه. بیا د دې نه د دې راحیل دویم یې هغه نه چې کوم یو بیا حضرت سیدنا یوسف صدیق پیدا شو او تولد شو. بیا د هغې نه وروسته تقریبا داسې غالبا معلومیږي داسې چې د 6 کلونو په عمر کې 8 کلونو په عمر کې یا داسې 9 کلونو شاوخوا دغسې عمر کې چې 20 کاله دی پوره شو د یعقوب علیه السلام په داخل د حران و فدان کې. نو 20 کاله چې تېر شو بیا د خپل ماما نه اجازه وغوښته چې ماما که ستا اجازه یې مور او پلار مې دي او هلته مې هغه د خاندان دی نو زه به لاړ شم هلته. بس هغه اجازه ورکړه چې صحیح ده. خو یو رمه یې ورسره هم ورکړله چې ورته وزې دی ځان سره دا رمه خو د مالدارۍ ډېر غټه کیسه وه، ټول منطقې وې. هغه وخت خودونه مشکلات نه وو لکه اوس خلک په یو لویشت ځمکه باندې د خلکو جنګونه هغه وخت په کیلومتر ځمکې چا څه کولې او ټولې آبادې وې، بارونونه هغې وخت ډېر و، ټولې سرسبزه وې. خصوصا د مالدارۍ دپاره خو ډېر بهترین محیط موجود و. نو یو روغه هغه یې ورکړه، زوم یې و، بیا به 2 لورګانې ورسره وي. نو د هغوی برخه چې حساب کې هم ډېر شی کېږي، د هغوی برخه ورسره پلار سره کېده. نو ښه کافي رمه او دا شیان ورکړه وخانو. بس د هغې ځای نه بس حرکت را وکړ. لوی کاروان برابر شو، ځکه رمه هم ورسره وه او 4 ښېوازې د ښځې وې او بلکې زوی صرف یو زوی بنیامین په دې وخت کې په لاره کې پیدا شو. نو ټول زامن یې پیدا شوي. کافي 12 زامن 12 کې 18 تیار شوي وو، دا یو وروسته بیا وشو. نو چې په لاره کې راغله هغه ځای ته راورسېده چې په کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدایښت دی، بیت لحم، دا د فلسطین برخه ده، کنعان ته. دلته چې راورسېده دلته بنیامین پیدا شو. دا د یوسف علیه السلام دویم ورور چې کوم یو چې دا کله پیدا شو بس بیچاره راحیل بیچاره چې یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام ډېره خوښه ښځه وه، په ګرانه ښځه وه. دا بیچاره دلته مریض شو او دلته وفات شو. نو هملته بیت اللحم کې هملته دفن کړه او ښخ کړه. د هغې قبر زیارت چې کوم یو دی هملته بیت اللحم کې دی. نو دوی بس کاروان نه وشو. یوسف علیه السلام بیچاره د مور نه پاتې شو او دا نوی ماشوم چې شو بنیامین خو بیخي تیخور غالبا 2 ورځې وې تېره شوې. بس ډېر بیچارهګان ټول په خفګان باندې دا کاروان را روان شو او کنعان ته راغله. خو کنعان ته کوم ځای کې چې اسحاق علیه السلام اوسېدو د هغې نه لږ د بل ځای کې وړه نابلس په نامه باندې اوس فلسطین کې غټه منطقه ده، نابلس په نامه یادېږي. دغه نابلس هغې وخت کې سیکم په نامه یادېدلو. نو په دې ځای کې یې واړول. دلته ځمکې وې، د خپله رمه و هغه هم او بل اولادونه هم ډېر وو، تقریبا 12 اولاده خو ډېر شی کېږي. آینده خو دا خلک د فکر کوي چې آینده کې دا دونه کسانو دپاره څه ځای خو په کار دی، دونه دا غټ قومونه ترې نه جوړ شو وروسته. نو ځکه ځان ته منطقه هلته د نابلس په نامه وه، هغې ځای کې ځای ونیولو، هلته ځای په ځای شوه. اوس موږ خو د یوسف علیه السلام هغه بیانو سیرت. نو هغه وړوکی و بیچاره او دا بل ورور یې هم دلته وړوکی و. نو هغه بیچاره دلته د یعقوب علیه السلام چونده یتیمان شو په اصطلاح سره، مور یې ته نه لاړه نو د سرپرسته پاتې شو. نو سیدنا یعقوب علیه السلام به دوی ته ډېر خیال ساتلو، ډېر هغې ساتلو. یو وجه دا ده چې دا دواړه خو مور یې نه وه او دغه بله د مشره ښځه چې له یو دی خاله کېدل. نو خاله هم تقریبا د مور په حیث خپله مور خو بیا بېل یو مقام او درجه لري. خپلې مور او د بل چا خو ډېر فرق وي. خو په هر صورت دا خاله چې وه دی هم داسې وه لکه مور په شان باندې. نو هغې هم ورته توجه کوله. خو د یعقوب علیه السلام توجه ډېره زیاته وه
د یوسف علیه السلام ته او د بلاغت یو وجه دا وه چې دی خو مور نه وه. دویم وجه دا وه چې یوسف علیه السلام خو الله پاک عز وجل پیغمبر پیدا کړی. موږ ویل چې د پیغمبرانو مخکې هر څه تیار دغه شوي، د هغوی اخلاق، د هغوی عادات، د هغوی هوښیارتیا، د هغوی کرکټر، د هغوی سیرت، دا په میلیاردونو کسانو کې یو کس پیدا کیږي، په میلیاردونو کسانو کې یو کس پیدا کیږي. دا عادي خبره نه ده چې 1,40,000 انبیا علیه السلام د تریلیونونو خلکو نه انتخاب شوي. نو ته پوه شو چې یو پیغمبر به څومره غټ امتیاز ولري. نو بس د خوی عادت او ټول شیان د نور انسانانو سره بدلو. نو ځکه یعقوب علیه السلام خو الله دا خو د پیغمبر او دا ورته پته و چې په سره پیغمبر کیږي آینده کې. نو ځکه د سره خو پیغمبري خو بیل شانی دغه عزت، دغه احترام، دغه قدر ساتل، دغه سره مینه کول، دا خو د ایمان جز دی. دا اقتصادي خبره خو نه ده. یعقوب علیه السلام په دې پیدلو کنه. موږ تاسو په دې شریعت کې امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح البخاری کې دا باب خیر حدیث نه باب دی چې محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د ایمان جز دی. محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان. امام مسلم رحمت الله په صحیح مسلم کې یو باب اخی دی وجوب محبت النبی صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت واجب او فرض هغه یو بولي. دا دې خبره نه ده. د انبیاء علیه السلام سره محبت کول، مینه کول، د هغوی ادب او احترام ساتل دا فرض دي. دا فرض دي لکه مانځه په شان باندې. د انبیاء علیه السلام په شان کې ګستاخي کول، ګوره قرآن عظیم شان کې باقاعده سوره حجرات کې 2 آیات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تاسو د پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज مو اوچتوئ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او आवाज هم خپل نامه ورته आवाज مکوئ، بلکې رسول الله نبی الله ورته وایي ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون. کد هغه باندې आवाज اوچت کې یا نو ورته واغستو چې لکه بل چا دی چې نو ماخله ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون، ستاسو اعمال به ټول حب شي، ضایع بشو، تاسو په ځان پویم نه وي. نو د انبیاء علیه السلام هغه ادب ساتل، احترام ساتل، مینه کول دا د ایمان جز دی. دغه خبره باندې سړی پوه شي بیا پوهېږي چې د پیغمبر سره څه قسم رویه پکار ده. نو ځکه خو یعقوب علیه السلام په دې پوهېدلو چې دا د الله پاک پیغمبر دی، آینده پیغمبر کیږي، نو د هغه سره خاصه مینه او محبت و. خو خبره دا یو سایکالوژیک او روحي خبره ده چې دا نور خلک چې کله یو مور یا پلار دی اولاد سره ډیره مینه لري، د بل سره کم لري، نو دا نور ته غوسه ورځي په دې باندې خبره کې. بلکې دلته دوه خبرې ډیره مهمه. یو دا چې د انسان نفس، دا نفسانی خبره ده، د انسان نفسانی هغه ده چې دا پلار دی او مور دی ما سره دومره هغه کې لکه د ټولو سره چې کوي، او دا مشکله یې د یعقوب علیه السلام ته دا ډیره مشکله و چې یو خوانه مور نه و، بل خوانه د خدای پیغمبر و، دغه ادب ساتل او دغه ټول شان امتیازات چې څه لرل دغه ملحوظ ساتل وکړو، دغه خیال ساتل وکړو. نو ځکه هغه توجه هغه طرف ته ډیر او د نور په دی باندې په غوسه او په نفسانی لحاظ، بلکې د دې سره په خوا کې شیطان خبيث چې کوم یو چې هغه د انسان دشمن دی، هغه د ورونو په زړونو کې به همیشه وسوسه پیدا کوي. دا تاسو پلار خو ډیر ظالم دی او دا دی مساغه د توجه کې او تاسو ته توجه نه کوي، دا کې د په زړونو کې ورته همیشه دا خبره زړه کې وسوسه ورته چولې. بس ورو دا د سایکالوژي په لحاظ باندې، روانشناسي په لحاظ باندې انسان کې دغه شی دې ته ویل کې عقده چې دا شی پیدا شي ورو به دا خو قوي کیږي ورو دا شان اخر په داسې یو شی باندې بدل شي چې دغه تمرګ ته وژلو ته هر شي ته آماده کیږي. دې مسلې باندې سړی پوه شي، بیا سړی پوهېږي چې یوسف علیه السلام سره د ورونه ولې دې نتیجې ته ورسته. یو خو نفسانی خبره وه، دویم دا چې شیطان خبیث دا کار کول، ځکه خو د الله پاک پیغمبر او پیغمبر خو د شیطان دشمنی غټ دشمنی سره، نو ځکه بس دا شیطان هم د وسوسه اچولې د ورونو ته، او الته نفسانی خبره موجوده په ضمني لحاظ باندې. نو بس دا یو مسله و چې د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام ته ډیره توجه د دې باعث شوه چې د نور ورونو سره هغه پیدا شو. نورونه ډیر لس ورونه و، ځکه یو خو بنیامین وړکیا و، هغه د سکرو نور لس ورونه و، باقاعده لس هغه تیار تقریبا روایتو کې راځي چې ټول لغه ته رسیدلی و زلمیتوب ته، ټول زلمیان لس زامن یې لرل، هغه ورسره قوت و.
نو په دې زمن کې باندې کلونه کې غالبا داسې راځي چې د یوسف علیه السلام عمر چې کله 14 کلونو ته ورسېدلو نو 14 کلنۍ کې دا نو ښایسته غټکۍ و دې وخت کې خو د 14 غټ کافي نو په دې وخت کې د ورونو دغه په سایکالوژي یا د روانشناسۍ په لحاظ د دوی عقده او د دوی ضد او حسد او کینه داسې اندازې ته ورسېده چې دوی بس دې ته آماده شو چې دا سړی د مخکې نه ورکول پکار دي دا سړی قریب موجود دی دوی داسې حدس داسې و او شیطان دا په زړه کې دوکه ور اچولې چې دا سړی که لرې شي د مخې نه لرې کوي نو بیا به د پلار توجه تاسو ته شي یو خبره پکې دا وه په همدې وخت کې په همدې زمن کې چې دلته دا ضد او دا کینه او دا حسد دا جریان لرلو یوسف صدیق صلوات الله علیه وسلم خوب ولیدلو خوب یې ولیدلو په خوب کې ګوري چې 11 ستوري او لمر او سپوږمۍ دا دته سجده کوي دا خوب ولیدلو چې ګوري چې لمر سپوږمۍ او 11 ستوري 11 کوكبا والشمس والقمر لي ساجدين پلار ته ورته ویل چې دا خوب ولیدو چې راویښ شو ته هم ناشنا غوندې خوب و چې څه کیسه ده چې 11 ستوري او لمر او سپوږمۍ ماته راشي هغه وکړي سجده راته وکړي نو دا خوب پلار ته بیان کړه سیدنا یعقوب علیه السلام ته چې پلار دغه خوب ول هغه دستي ورته بخله هغه کې خو پانک دا ګوره دا خوب دی غیر دی مانه هیڅ چاته ونه وایي ځکه شیطان چې کوم یو دی هغه خو دغسې خبیث انسان دی هغه به خامخا د تا د ورونه او نور خلکو به باندې یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین پانکه و دا خوب د ورونو ته ونه بل چاته ونه وایي که چېرته دا خوب د رسوا شو نو شیطان به دوکې درته تړي ما مخکې ویلي وو چې یو خانه نفس او بل خانه شیطان دې غټ هغه کوي تر دې اندازې خلک هغه کوي چې خپل ورور او خپل ګوره د موږ په تاریخ کې تاسو ګورئ خپل پلار راجګ شوی خپل زوی مړ کړی دی د چوکۍ په خاطر باندې خپل زوی راجګ شوی دی خپل ورور سترګې ایستلې دي موږ په دې تاریخ کې شته دی ایستلې خپل ورور یې مړ کړی ګوره دا لیدل شوي دي موږ په دې تاریخ کې شته خپل زوی راجګ شوی دی او خپل پلار یې مړ کړی دی پاچهۍ په خاطر باندې دا اوس دی موږ اودس باندې نږدې وختونو کې دا شی تېر شوی خپل زوی را تېر شوی دی او خپل راجګ شوی او خپل پلار یې مړ شوی دی د چوکۍ په خاطر باندې نو دومره خطرناک کیل په اصطلاح سره روان دی نفس او د شیطان د دوکونه بس دوی هغه قصد او هغه حسد او کینه او دا شیان دي دې خوب نه وروسته بالکل لوجیک شو چې اوس نو اوس خو تر اوسه خو د پلار خبره وه اوس لا دا خبره هم شوه چې موږ به ټول تا ته سجدې کوو باقاعده خوب ښکارېدلو چې 11 ورونه او لمر او سپوږمۍ مور او پلار دي دوی ورته سجده کړې خو اوس دې لا دا نخره م راوایسته چې اوس به لا ته داسې مقام مرتبې ته رسېږې چې تا ته به مونږ او پلار او مور دا ټول سجده کوو او به شیطان هم راغی شیطان هم دا خبره ورته وکړله شیطان ورته وایي چې اصلي خبره خو دا ده چې دی د سردارۍ او د ملکۍ او د مشرۍ خوبونه ګوري دا ماینده کې به تاسو ټولو مشري دا خوب هم دا برمایي یو خبره ده یو روایتو کې ځینې روایتو کې دا خبره هم راغلې ده چې یوسف علیه السلام بل خوب هم ولیدو او بل خوب یې ولیدو چې دی ویده او د ده د سینې نه دې ځای نه داسې یو ونه راشنه شي او داسې راشنه شي پورته جګېږي ټول شرق و غرب دا ټوله منطقه ونیسي دا خوب مې ولیدو دی چې راجګ شو دی مې رسوا شو ما هم شوم هغه بیچاره څه پیدا خو خوب یې لیدلی خوب یې خلکو ته بیان کړي اوهو دې خوب نو نورم کار خراب کړي هغه خوب خیال شي دا خوب یې چې وکړي چې دا د ټول معنا هر سړی په معنا پوهېده چې دا ونه جګه شوه ټوله دنیا شرق و غرب یې ونې معنا دا چې دې سړي نه به دومره غټ هغه جوړېږي دونه سړی به جوړېږي چې دا شرق و غرب ټوله منطقه به د دې هغه لاندې بس دا خوبونه یې چې ولې نو شیطان بس دوکې ورته واچولې چې دا سړی خو دا خوبونه ګوري ملکي او خاني او دا به دا خو کشر و دا زمانې اکثره د یعقوب علیه السلام مشرانو غټان و ټول ځوانانو دا بیچاره وړوکی د 14 کلونو په دې وخت کې خو دا خوب خو سره د دې چې یعقوب علیه السلام دې خبرې نه منع کړې وه چې ته به دا نه وایې خو یو روایت داسې دی چې دا خوب چې کله سیدنا یوسف علیه السلام خپل پلار ته بیانولو نو په دې وخت کې هغه یو مونږ میره ورته وایي د پلار ښځه یعنې بله مور چې میره هغې دا خوب واورېدو چې خوب واورېدو خپل زامنو ته دا شاب کې چې یوسف خو داسې خوب لیدل هغه خاص هم ورسره ضد و چې دا خوب یې واورېدل بس یو دم کار خراب شو نو دوه خوبونه راغلي یو خوب قرآن عظیم شان کې راغلی دا بل ځینې روایتو کې راغلی چې دا دویم خوب هم چې ولیدو نو دې نه وروسته دا خوب چې پشا شو بس چې پشا شو د ورونو په زړه کې خاص هم ضد او حسد او کناو د
سایکالوژي په لحاظ عقده موجوده وه، نو دې نه وروسته د عقده بالکل هغه آخري درجې ته د ضد درجې ته ورسېده. نو بس فیصله ټول ورونو سره کېناسته، ابن امین نه غیر، هغه بیچاره ماشوم په دې وخت کې. نو کېناسته سره چې تر څو چې یوسف دلته یې د موږ خیر نشته دی. یو خبره خدا ده چې د پلار توجه دې موږ نه اړولې، یو مسله، یو ظلم خدا شوی. دویم ظلم دا دی چې د سردارۍ او د ملکۍ او د مشرۍ خوبونه ګوري، موږ بل ده ته سجده کوو، د شو حالت به راځي کلم نه کوو، او دا بس په غوسه به شو یو دم بس دا نه کېږي. او بل ته وایي چې آینده به پاچي او دا کیسې دي، بس دې نه ښه خبره ده چې دا سړی ختم کړو. خو سره چې کېناسته د ورونه چې څه به کوو. نو یو منظره ورور په قرآن شریف کې چې هغه راځي چې ایوب ویلې چې قال اوسطهم، هغه درمیانه موږ تاسو د اوس اصطلاح کې معتدل مزاج والا ورته وایو، د موږ سیاسي اصطلاح کې معتدل مزاج والا. دې کې راځي چې دا لاوي و، دا لاوي و د دریم ورو یعنی مشر ناول رابونو بیا شمونو بیا وروسته پسې لاوي پسې بیا یهودا. نو دا لاوي ورته ویلې چې ګوره خو زموږ خو ورور دی، د پلار هغه هم دی، بیا دومره با ادب او کرکټر او با اخلاق، ځکه د پیغمبرانو علیه السلام خو سیرت د ټولو نه د لمر په شان باندې روښانه. نو خیر دی او چې هر څه خیر دی، خو بس هغوی ویلې چې نه یو نو څه به وکړي، یو ورور مخالف شي نو څه به وکړي. بس فیصله په دې وکړه چې دا وژنو. خو د لاوي خبرو دا خلک هغه کړه چې خیر دی مې وژنئ، راځئ داسې یو طریقه به اختیار کړو، یا به چېرته به کوم کاروان ماروان تجارتي چې راځي چېرته بیا ایسته یا بیا هغه کې واچو ایسته به هغه شي. موږ د مخې نه پناه کول اصل مطلب دی. دا مطلب هم نه دی چې دلته چې لرې شي موږ د مخه نور د ژوندی مړه کوئ، به بده خبره د خپل ورور هم دی، ډېره بده ده. بیا به د موږ په دې ملت کې او په دې قوم کې به د هغه کې به دا یو اصل شي، بیا به ورور وژني. لا موږ ته دا تاریخ پاتې دی که نه، همدغه مشکل همدې د یعقوب علیه السلام د زامنو نه پاتې دی موږ ته، چې بس خپل ورونه راځي چې ورونه سره داسې کړو. ځکه خو زموږ د سردارانو پاچیانو د چوکۍ خاوندان چې دغسې یو مصیبت پیدا کوي، ځکه دا تاریخ ورته پاتې شوی دی داسې. نو بس فیصله په دې وکړه چې ښه صحیح ده. د لاوي خبرو په دې خلکو اثر وکړي چې خیر مړ کوو بیا نه، خو داسې یو ځای ته باید ویسو چې په هغې ځای کې واپس د راتګ دلته کنعان ته هېڅ ممکن نه وي. بس داسې کوو. اخر بالاخره په همدې فیصله وشوه چې بس یو ځای کې کوم کوی مویي څا کې به واچو، کومه چې کاروانونو لاره ده هغې کې به واچو، ایسته بیا دا خلک ویسې دې مصیبت نه به موږ خلاص شو. بالاخره راغله اوس خو داسې و چې یعقوب علیه السلام هغوی معمولا زندګي هلته ټول د شپنتوب زندګي و، لږ بیا کرکیلم کول او سره خوا کې د خپل خوراک څخه غنم منم او چې ترکاري مرکاري سبزي هر شی چې وابه کرله. نو زیات کار هلته مالداري و، ډېرو خلکو به ټولې به غوښې خوړلې، دا نور شیانو سره ډېر کار نه و. ځکه هلته رمي هر سړي ډېر پسونه لرل، په سلګونو په زرګونو باندې مالونه لرل. نو نور یې څه کول چې غوښه سړي ته ملاوي، نو بل شی بلا غواړي چې خوري. نو بس دوی به دا و. نو دوی خو روزانه به تله سهارات او دښتې وې، د خدای دښتې وې، هغې وخت کې ځنګلونه و سرسبز و، هغې وخت کې بارانونه دا شیان ډېر کې د هر منطقې ټولې سرسبزه وې، چې وچې دښتې ډېرې کمې موجودې وې په هغې وختونو کې، ځکه باران ډېر کېدلو. نو بالاخره د پلار ته راغله، ورته ویلې چې ګوره دا مونږ ټول روزانه ځو چکرې ویو، دا کوو، هلته مزې کوو، پهلواني کوو، کیسې کوو، دغه کوو، مستي کوو. که مونږ ورته څوک کبډي وایي، څوک لکه اوس لکه کرکټ مرکټ او دا شیان پیدا شوي دي. مونږ به یو وخت کې پنډوس کوو، ورته ویلې مونږ چې ماشومان وو مکتب کې وو اول دویم صنف کې، نو بیا به همداسې ویشتل، هغه به بیا منډه کوله، کیدای شي تاسو پنډوس کرکېلې که دا اوس کرکټ په شان تقریبا نږدې همدې غوندې یو شی و، بیا به خلکو منډې پکې ویلې منځ کې دا لوبې دا به کوو. بس خو دا ورور هم را سره ولېږه. نو یوسف علیه السلام باندې خو یعقوب علیه السلام یېرېدلو، او بلکې یو خبره دا ده، یعقوب علیه السلام ته شک پیدا شوی او د ورونو د غصې نه او د قهر نه چې کله د غاښونه ورته وچېچل یوسف علیه السلام ته، چې کله به دی متوجه و پټ خو ورته ښکاره به نه کتل. نو بالکل دی په دې پوه شوی و چې دا ورونه د یوسف علیه السلام سره ضد لري او حسد لري او کینه لري. او دا خوب خو یعقوب علیه السلام ورته ویلي چې مه وایه، خوب پرې افشا شو، او د خوب د افشا کېدو نه د یعقوب علیه السلام سره ډېر هغه پیدا شو، تشویش پیدا شو، چې اوس به نو شیطان خامخا د ده او د ورونو په منځ کې به مشکل خامخا پیدا کوي، او دا به په غم او په مصیبت باندې تکلیف باندې اخته کوي. نو بس دې ته متوجه و. نو ورونه چې راغله ورته ویل چې یا ابانا لا تأمن على یوسف وإنا له لحافظون، ولې ته موږ ته اجازت نه راکړې، دی به ځان سره بوځو، چکر به ولګوي، مستي به وکړي، لوبې به وکړي هلته. هغه ورته وایي چې زه خو وېرېږم چې داسې یأکله الذئب، چېرته لیوه ونه خوري، ځکه هغې وخت کې دښتې وې، لیوان و، ځنګلونه و، بس پیدا. بس یوسف علیه السلام به دا ونه ته څنګه به خوري، 10 کسان موږ زلمیان، هغه یو لیوه به راځي او لیوه به سړی خوري او موږ به ټول ژوندي وو.
دا څه کله کېدای شي یو کس خو نه 2 کس خو 10 کسان ځوانان یو نو لیوه پلار هم نشي کولی بس خو دوی سره مخ خپل فیصله سره سپي مې دا شان خور سره و د لیوانو د مقابلې دپاره نو بس یوسف خپل اسلام داسې کې چې بس قانع کې نور دین غیر نور چاره نه اوس چې مرته نشو ویلی چې زه په تاسو بې اعتباره یم دا کار یې نشو کولی ځکه زامن یې ونه نو څنګه ورور به ورور بې اعتباري وکړي دا خو ډېره مشکله خبرې سړي ته خیر ورته وایي صحیح ده بس د سره بوځئ په دې وخت کې یو روایت دا دی چې حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ته الله پاک یو کمیس را لېږلی و د جنت نه هغه جنتي کمیس به یوسف ابراهیم علیه السلام اغوستلو او دې کمیس کې یو غټ امتیاز دا و چې ده به واغوستو چې هر چا به واغوسته که وړوکي به واغوسته وړوکي په سره به جوړ راغی که ځوان به واغوسته د ځوان په هغه به راغلی که مشر سړي بوډا سړي به واغوستي هغه به قطن به برابر و یعنې بس دا تیار برابر شوی شی و هر چا به چې واغوستو د هغه په وجود کې برابرېدو نو بس دا یوسف یعقوب ابراهیم علیه السلام نه پاتې و اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام ته پاتې و یعقوب علیه السلام سره دا کمیس و نو دې کمیس کې دا نه و چې دا اوس لنډ و غټ شي خپل لنډېدو وغږېدو اتومات به خپله لکه هغه اتومات شی چې خپله تغییر خوري نو بس دا یوسف علیه السلام ته ورته وایي داسې وکړه بچیه دا کمیس له سره واغونده دا چې زړه باندې خوړلې وه چې دا سړی لکه چې کار یې خرابېږي نو بس هغه جنتي خبیث یوسف علیه السلام ته واغوستو په سر بیا نور هغه ور واغوستل بس ورسره ولېږلو د زړه د پاسه ورسره ولېږلو زړه یې نه کېدو چې لاړ شي خو په هر صورت بیا ورته وایي چې ګوره د دې هلک حفاظت کوي بالکل بیا کوو دا څه پلاره ولې بیا نه کوو موږ 10 کسان یو ولې به مشکل پیدا کړي خو هغه په هر صورت یوسف علیه السلام دا نو په دې وخت کې تقریبا داسې فکر وکړئ چې 18 کلونو عمر کې یوسف علیه السلام دې وخت کې دې ته رسېدلی و چې 18 کلونو عمر کې به چې بس دی بوتلو ځان سره دښتې ته چې کله دښتې ته بوتلو او ښه د کور نه لرې شو چې کله لرې شو بس یوسف علیه السلام قریب رسار کې او رسار کې وی وهلو وی ټکولو زخمی کې هغې ځای کې یو کوی و څاه وه په هغې کې بس بالاخره بوتله ما څاه کې وغورځول ایست یې ورخطا کې خو قرآن عظیم شان کې باقاعده دی کې راځي چې کله یوسف علیه السلام دې هغه ته ورخطا کېدلو د کوی ته ورغورځولو په دې منځ کې جبریل علیه السلام ورته راورسېدو ورته ویل چې بس ورخطا کېږم بس داسې ورځ به راشي چې دا اوس چې تا کوم خلک کوی ته غورځوي دا به بیا تا ته لاس په نامه ولاړي سلامي به درته کوي ګوره دې اوس ورخطا کېږم دا اشیان به در باندې راځي خو ورخطا کېږم همدغه خلک چې تا نن کوی ته غورځوي یو وخت به ستا دا نوکران او د غلامانو په حیث به بیا تا ته ولاړي بیا به تا ته سلامونه اچوي خو بس یوسف علیه السلام چې دا خبره جبریل علیه السلام ورته وکړه تسلي شو بس لاندې ولوېدلو لاندې هغه ته د څاه بیخ ته نو هلته ویلې اوبه وې په اوبو کې الله پاک عز وجل چې څوک ساتي خو الله پاک ساتي کنه ټول اختیار خو هغه په لاس کې هلته یو بس یو تیږه راغله په دې تیږه باندې دا اوبو کې چې کله ولیدو نه تیږه راجګ شو په دې باندې قرار کېناستو بس هلته ناستو بس دا ورونه چې ولید چې سړی خو وغورځېدو خو ټوکده څاه وه هغې وخت چې ورخطا شو ګړز نور یوسف علیه السلام آواز ختم شو چې آواز یې ختم شو بس دوی ویلې چې کار وشو نور هغه شو بس ایسته دوی لاړه نو بس ماښام شو په دې ورځ باندې په همدې ورځ باندې چې دوی کله د دې ځای نه تله دوی خو دلته مصروف شو د یوسف علیه السلام په اچولو باندې د څاه کې دلته کوی ته د غورځي چې لاړه چې ګوري چې هغه راغلي لیوان راغلي او د دوی څو میږې او هغه یې داړلي دي او چپه کړي دي چې لاړه چې ګوري چې څو میږې مړې پرتې دي څه یې خوړلي او څه یې پرېښي دي او څه یې کش کړي ځان سره چې رسېده چې دا ولېده ډېر ورخطا شو پوه شو چې موږ خو د یوسف علیه السلام سره چې کوم ظلم وکړې د ستیم نتیجه ولیدله نو بس ورونه سره کېناسته چې اوس به څه کوو اوس خو به پلار ته څه بانه کوو نو بس څا ویلې داسې کوو څا ویلې داسې کوو بالاخره دوی یو کار کړی و چې یوسف علیه السلام کله غورځولو نو په دې وخت کې دوی ویلې چې ښه پلار ته به څه وایي دستي ته نه کمیس وایستو جنتي کمیس به سره پاتې شو د یوسف علیه السلام سره دا بیروني کمیس چې اغوستی و دا کمیس یې ترې نه وایستلو بس ویلې چې دا خو پلار ته وایي چې خو دې وخوړو دا کمیس موږ نه راوړلو بس دا خو دوی خو نه و پوهېږي چې الله پاک کوم تدبیر یا خو نه هغه کېږي بس دا کمیس یې ته نه وایستو یوسف علیه السلام یې خطا کړي چې راغلل چې ګوري چې څو میږې هغه لیوانو خرابې کړي ده بس داړې دي زخمیان کړي څه نورې وړي دي ځان سره بس راغله نو وینې راواخستې همدغه وینې چې دا کومې وې دې باندې دا کمیس ټول ککړ کړی د یوسف علیه السلام چې دا په معنا ده چې لیوه خوړلې ده او دا وینې دلته ګورې په کمیس باندې وینې پوتوي شوي دي نو بس ماښام ښه تیاره کې راغله بس چې په لاره شروع وکړه شړاګانې دي او چغې کوي او بس د مکر موږ د مکر شړاګانې ورته د مکر شړاګانې شروع کړي دي چې
ویلا کوي چې چغې وایي چې بس یوسف چې کله چې کلي ته رانږدې شو دا چغې شروع کړې نو یعقوب علیه السلام په منډه وروته اخو سره خو مخکې د زړه کې بس دا زنګ د خطر دا چې هغه کېدلو په زړه دا کېدو چې خدای دې خیر کړي څه به کېږي چې زړی واورېد یعقوب علیه السلام ورخطا شو ورمنډه کړي څه خبره ده وایي چې یوسف خو هغه وخوړو لیوه وخوړو څنګه یې وخوړو تاسو خو ویلې چې موږ 10 کسان یو کړ وایي چې عجیبه خبره ده بس ژړا باندې چغې وایي چې موږ خو دې کېنولو موږ کوم ځای کې چې سامان څپلۍ مپلۍ او خولۍ ملۍ کمیسونه میښې وو نو موږ په لوبو باندې شو موږ په دې کبډۍ مبډۍ او دې شیانو باندې مصروف شو او بس موږ چې هلته مصروف وو لیوه راغی بس شی وخوړو دغه کمیس یې ګوره دا کمیس یې ټول په وینو کړ اوس وایي دروغ وایي حافظه نه ده رد که نه موږ هم داسې یو متل دی چې هغه حافظه نه لري نو دوی کمیس بالکل سر نه بیا خبرې روغه جوړ دی نو چې لیوه یې وخوري چې لیوه یې سپی سړی وخوري هر شی چې سړی وخوري خو ټول ښکوي که نه دا بالکل د سر نه بیخه پورې کمیس روغه جوړ دی او په وینو ککړ دی نو یعقوب علیه السلام دستي دا کمیس ټول وکتلو دې خواته چې هېڅ آثار نه دی غاښ پېشته نه د شوکارو پېشته نه د نوکانو پېشته روغ کمیس روغ دی نو دوی ته ورته وایي چې عجیبه خبره دا ده دا څومره عادل او څومره رحیم لیوه و چې سړی یې خوړلو کمیس یې ترې ایستلی و او روغ هېڅ اثر یو زرې قدره اثر هم د دې په نه و بس یعقوب علیه السلام خو پوه شو ویل چې بس دروغ هم ویلې دي دروغ هم تړي هغوی ورته چې نه دا دی او هغه دی ورته چې خدای ظالمانو د خدای ظالمانو نو کمیس څنګه ته نه لیوه څنګه کمیس ته نه وایستو چې نه یې سوری کړی دی نه یې هغه کړی دی او وینې پرې پرتې دي او نور کمیس روغ جوړ دی نو څنګه هغه یې خوړلو او کمیس ورته روغ پرېښولو نو دې نه معلومېږي چې بل صورت لکم انفسکم امره تاسو نفس او شیطان تاسو ته یو څه دوکه درکړې په هغې باندې اوس تاسو مغولوئ بس فصبر جمیل والله المستعان علی ما یصفون بس زه به صبر کوم چاره نور نشته او د الله پاک هغه هم داسې و یو شی مفسرینو لیکلی دی ډېر ناشنا غوندې نقطې لیکلې وایي چې یو ځل سیدنا یعقوب علیه السلام په مانځه باندې ولاړ و مانځه باندې سړی ولاړ موږ خو دا توجه نشته موږ خدا زه څه نخرې په دې مانځه کې کوو خو انبیا علیه السلام خو مونځ دی په مانځه کې ولاړ و ویل داسې ځای کې ولاړ و چې خوا کې یوسف علیه السلام پروت و ویده و د شپې او تهجد ته یعقوب علیه السلام راجګ شوی و تهجد یې کول نو په دې هغه کې په دې مانځه باندې ولاړ دی بس الله پاک ته متوجه دی په دې وخت کې یوسف علیه السلام د خوا کې پروت و خوا کې ورسره خو یتیم مور یې نه و نو بس د به ځان سره کول په دې وخت کې د یوسف علیه السلام زورګی وکړي د شپې اړخ باندې چې کله وړي ماشوم یې څه مشکل به و تکلیف یې سړی ته نو بس د یوسف علیه السلام زورګی وکړي په دې زورګي کې بس یعقوب علیه السلام متوجه شو د مانځه نه توجه ده دا زورګی چې وکړي زړه کې یو قسم هغه پیدا شي دا ماشوم څنګه شو بس دغه شي یعقوب علیه السلام ته تاوان ویلی وکړي چې د الله پاک په عبادت کې چې کوم خلل راغی دغه خلل الله پاک ورته وایي چې یعقوب تا به زه اوس په دې امتحانوم په دې زوی به تا زه امتحانوم چې ته د ما د عبادت نه دی اخوا ته توجه وکړله ځکه انبیا علیه السلام حیثیت خو بیلي که نه هغوی شان خو ډېر غټي که نه نو په دې خاطر باندې ویلی چې دا مفسرینو دا نقطه لیکلې ده نه پوهېږم چې د کوم ځای نه خو هغه یې کړې ده پکې نو ویلې چې بس یعقوب علیه السلام پوه شو چې خبره خرابه شوه دا سړی روغ جوړ دی هر ځای ورته ویل چې ګورې ظالمانو نه خدای سړی جوړ دی خو کوم ځای کې ما اچولی خلک منکر وو ویلې ځینې روایتو کې راځي چې یعقوب علیه السلام دا د کلي خلک ټول خبر شو سبا پسې ووت دا ټوله منطقه مکمله منطقه چاڼ کړله بالکل هماغه ځای ته هماغه کوهي ته ورغله چې په کوم کوهي کې یوسف علیه السلام لوېدلی و هلته ورغله چغې کړه وایي یوسفه چغې بیا ویلې شاوخوا به ګرځېده راګرځېده چې یوسف علیه السلام درک نه لګېدلو چې په دا کوم وخت کې یوسف علیه السلام ته دوی ورغله په کوم کوهي کې چې دی اچولی شوی د کنعان بیرې کنعان په نامه چې یادېږي په دې وخت کې جبریل علیه السلام راغی دی ویده کې چې د اواز ورونه کې ځکه الله پاک پلان پیل و الله پاک خپل پروګرام هغه خو حکیم ذات دی هغه د حکمت تقاضا ده چې دا یوسف به ځي مصر ته په مصر کې به دی باچا کېږي هلته به د خلکو خدمت کوي نمونه به حکومت به جوړوي نظام به جوړوي نو دې ته لاره ورو داسې برابروله دې ته بس هلته جبریل علیه السلام راغی سړي ویده کې چې ویده کړو چې خلک راغله چغې وکړې نو خو دی خو په همدې کوهي کې و خو دی ویده و په دې وخت کې بس هغوی بېرته لاړه چې نشته ټوله منطقه حتی ځینې وایي چې درې څلور ورځې د خلک وګرځېده ټوله منطقه یو لویشت منطقه وکتله او دی هم کتل چې ودرې کوم ځای کې چې دی لیوه خوړلې هغې ځای کې خو به کم از کم اشوکار مکار یا د لیوانو خرنده کې برنده کې نو چې سړی خوري خو یو ځای ته خیوړي که نه مړی هم نشته او وینه نشته درک هم نشته همدغه ځای کې خوړلی نور درک نشته نو هغه ماشوم چې وتښتوي نو وینه خو یې به پرته وي که نه هغه هم نه وه خو
خو خیر یعقوب علیه السلام راغی بیخي دې نه مایوسه شو چې دا دلته نشته. دلته یو خبره بار بار زه کوم چې انبیا علیه السلام خلق ځینې خلق قمقل خلق دا ادعا لري چې انبیا علیه السلام په علم غیب باندې پوهېږي. او خدای هم تباه که خو سره شي چې دغه یعقوب علیه السلام په همدې ځای کې موجود و او د ده سره په خوا کې په هغه کې په کوی کې یوسف علیه السلام پروت و او ده نه دی په دې نه پوهېده دا چېرته دی. او په سر هغه وګرځېده ټول شیان ولټول هېڅ هم په لاس ورنه راغله. نو که یې په علم غیب باندې پوهېدلی خو منډه به یې راخیستې او کوی ته به ورکښته شوی راجي کړی به ولې نه کېدو. او خبره دا ده چې دا خبره معلومه واضحه ده چې انبیا علیه السلام ته الله پاک بلکې انبیا علیه السلام څه کې هېڅ چاته هم علم غیب نه دی ورکړی. جبریل علیه السلام په دې نه پوهېږي بل څه مخله څه کې خلیل الرحمن نه پوهېږي اسحاق علیه السلام نه پوهېږي یعقوب علیه السلام نه پوهېږي یوسف علیه السلام نو بل څوک دی چې لا ادعا کوي چې زه پوهېږم. نو دلته دا داسې کې پاتې شو بس هغوی مطمئن شو چې بس نشته. نو یوسف علیه السلام په دې هغه کې په دې کوی کې همدلته پاتې شو په دې کوی کې پاتې شو خو ډېر زیات پریشانه وو. تاسو فکر چې 19 کلونه تل هلکې او په دې لاندې بیخ کوی کې یوازې په یوازې پروت چې دا ډېره صبرازما خبره ده دا ډېره سخته خبره. خو انبیا علیه السلام خو الله پاک هم داسې تربیه کوي چې د سختیو سره مخامخ شي. بس قسمت خبره ده په دې لاره باندې یو کاروان راغی. په دې کاروان راغی چې کاروان طبیعي خبره ده چې هغې وخت کې دا اوس هم د اوبو مشکلات نو هغې وخت کې به طبیعي خبره مشکلاتو په دې دشتو کې. نو د اردن نه یو کاروان راغی. د اردن نه راغی په دې مدیترانې په غاړه دا به مصر تلو هلته به سوداګانې هلته به راوړل دا د تجارت ته عمومي لاره دا د مدیترانې په غاړه باندې دې باندې دلته تېرېده. نو چې دا کاروان د اردن نه راغی. اردن خو په شمالي برخه کې ونه چې راتلو په کنعان به راتله داسې بتله به په دې غاړه مصر ته بتله. د مصر غټ بازار و غټه منطقه. نو کاروان چې راغی دلته دې ځای ته چې راورسېدو نو کوم ځای کې به چې کوی و دا هغې وخت کې قاعده دا وه چې به کوم ځای کې به کوی و یا څا به وه نو هغې ځای کې به خلکو شپه کوله بیا به سهار بیا حرکت کړو بل کوی ته بیا اوبو ته بیا ځان رسول دا د خلکو هغه و. نو دلته چې راوړل دلته خو تیار کوی و بس کوی ته چې راورسېد په دلته ویل چاله بارونه واړوي همدلته او بس ایسته خلک او کوم خلک چې د اوبو مسؤل خلک وو په اصطلاح سره هغه شپزي چې کولې موږ په اصطلاح سره نو هغه ورغله غاټه بوکه موږ ورته وایو غاټ داسې د غنه به جوړه کړې وه پخوانۍ به موږ چې واړه وو موږ وطن کې اوس هم شته بوکې ورته وایي اوبه اوس خو هغه پمپ راجګوي اوس هم لا خلک هغه بوکه لري ولاندې ورکښته کې بیا شی تاوي راجګي کې اوبه پکې اوس خو د هغه نه جوړوي ربړ نه جوړوي پخوا به موږ چې واړه وو د هغه نه به جوړولې دا د څرمنې نه د پوستک نه به جوړ کړي به ورکښته هغې وخت د څرمنې بوکې وې نو دا بوکې ورکښته کړه لاندې دل وه ما د قرآن شریف کې چې راځي دی چې ورکښته کړله نو بس لاندې اخوانه یوسف علیه السلام ته چې دا نو په دې وخت کې جبریل علیه السلام ورته راغی چې بس بوکه کې ورسور شو بس د خلکو سره لاړ شه تا دپاره بس نوره فیصله وشوله چې ته به دې ځای نه ځې کاروان تیار راغلی دی بس یوسف علیه السلام په دې بوکه کې به د هغې کې ورکېناستو بس خلکو راجي کوي چې ویې لیدلو نو هلک خو نه اوس هم هغه و که نه رسول الله صلی د بخاري حدیث دی او د مسلم حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه کله معراج ته تلم نو اول اسمان کې خو مې د آدم علیه السلام سره ولید دویم اسمان کې مې د حضرت عیسی او حضرت یحیی علیه السلام سره ولید دریم اسمان ته چې کله دروازه خلاصه زه چې ننوتم وایي چې یو ځوان سره مخامخ شوم چې بالکل د تصور نم ډېر ښایسته و شطر الحسن نیمایي حسن الله پاک د انسان ته د ځوان ته ورکړی و نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی دا څومره حسین او څومره ښکلی او څومره ښایسته دی وایي چې دا یوسف صدیق دی که نه تا نه دی اورېدلی نو راځي په روایتو کې چې دا حسن او ښایست چې ښکلا چې کوم یو ده د الله پاک په سلو برخو ویشلی په یو روایت کې 10 برخې راځي 10 برخې اصل برخې راځي دا برخې الله پاک ټولې ځان سره ساتلي صرف یو برخه یا په دې لسو کې یا په دې سلو برخو کې یوه برخه دنیا ته رالېږلې او په دې دغه د دنیا د یوه برخه چې کوم یو ده د نیمه یوسف علیه السلام ته ورکړې او دا نیمه په دې ټولو دنیا د خلکو باندې تقسیم کړې تاسو فکر وکړئ موږ او تاسو په دې ژوند کې داسې ښایسته انسانان پیدا کېږي سړی ورته بیخي همداسې ورته ګوري لکه چې حیران شي دا حسن څومره ښایسته حسن دی او نیم حسن د ټولو دنیا حضرت سیدنا یوسف صدیق ته الله پاک ورکړی نو څونه حسین به و سړی داسې فکر وکړي دا ټولو دنیا ښایست چې راجمع کې دا نیم او دا نیم یوسف علیه السلام سره تاسو فکر څونه حسین به چې څنګه دا د څا خولې د کوی خولې ته راووتو چې خلکو فکر وکړه دا خو په څه شی ده بس داسې به پټ کړي
چې پټ کړي. خو ورونه چې کوم یو دا ورونه شاوخوا ورته ګرځېده هغو خو پوه وو چې دلته کاروان راغلی، دا کاروان دا سړی روباسي. نو به چې کله یې راوایستو هغوی پوه شو منډه یې راواخیستله چې دا خو زموږ غلام دی او دا خو زموږ غلام مونږ تښتېدلی او دلته یې ځان پټ کړی. او هغه ته ورته ویل صلی الله علیه وسلم ورته رښتیا وایي که نه وایي؟ هغه ورته ویل چې زه خو دروغ نه وایم، دا د ما مشران دي. بیا ورته ونه ویل چې زه یې غلام یم، هغه دا زما مشران دي. بس هغوی سره یې بالاخره وویل چې دا خو زموږ غلام دی او تښتېدلی. بالاخره پیسې یې سره برابر کړي، 100 روپۍ راکړې، بس دا د سره بوز ایستی. موږ هغه ورکت داسې چندیان د کار سړی نه دی، کار غلام نه دی، بس ایستی در سره بوزي. قرآن عظیم شان کې راځي چې دی په ډېرو دراهم معدوده، په ډېرو کمو پیسو باندې هغه کې راځي چې غالبا 10 که 15 هغه اشرفۍ چې ورته ویله درهم هغه یې ورکړه، بس ایستی خرڅ کړه. ورسره لیکلي هم وکړه باقاعده چې دا شرایط یې پکې خو چې دا لږ مونږ په دې شرط در باندې خرڅوو چې دا به د دې ځای نه بیخي تاسو وړئ، دې منطقې ته به واپس نه راځي. او ده ته یې ورته چې بیا که دې منطقې ته راغلل دا پرې د سر درنه غوڅوو. نو یوسف علیه السلام چې نه راځم خدای هم تباه کړه، بس اوس ما پرېږدئ. بس هغه خلکو ځان سره راوکړه، د خلکو نه امضاګانې واخیستې، پیسې ورکړې، موږ باندې داسې غلام خرڅ کړي. هغه خلک دومره خوشحاله وو چې داسې شی په لاس راغی چې دا خو به بوجۍ سره زر ورسره راته وکړي. بس یې ځان سره یې روان کړه چې روان یې کړه. نو وایي چې یوسف علیه السلام چې کله د ورونو نه جدا کېدلو نو په سترګو کې اوښکې راغلې، د ډېر هغه د لاسه چې خدای م تباه کړه. زه خو ستاسو ورور وم، بیا کشر ورور وم او داسې مېله سره وکړه. خو سره د دې د خولې مبارکې نه یو لفظ قدرې د دوی په خلاف ونه وتلو چې اخیره ورته وکړي یا بدوا ورته وکړي. خو دعا یې ورته کړې وه، اخیره یې ورته کړې، خو دا خلک خو تباه کېدل. دا خو د پیغمبر دعا وه، نو دې خبره خو نه وه. بس ایسته د کاروان ځان سره واخیستو، روان یې کړه، ځان سره روان کړه. بالاخره په دې لاره کې چې کله دوی تر مصر پورې تلل نو ورونه خو لاړه، پیسې چې پکې واچولې هغه 10-15 هسې ځان یې هغوی اصل خرڅول مطلب نه و، هسې ځان یې خلاصولو چې دې مصیبت نه خلاص. ځکه مخکې دوی فیصله کړې وه چې دا سړی د منطقې نه باید ورک کړو په هر صورت چې د وژلو فیصله یې د لاوي په خبر باندې پرېښې دوی. بس دوی ځان سره روان کړي ایسته په لاره کې د یوسف علیه السلام نه ځینې داسې شیان، داسې نښې، داسې کرامتونه ارحاس دې ته ویل کېږي. موږ تاسو په دې عقایدو په اصطلاح کې چې د نبوت نه مخکې چې کوم کارونه ناشنا کرامتي کارونه کې دې ته ویل کېږي ارحاس، او د هغې نه وروسته بیا معجزه وي. نو دغې ارحاسات یې ولیدل چې بیخي ناشنا غوندې خبرې وې چې یو سړی به ډېر زیات مریض شو، ناروغ شو، بس یوسف علیه السلام پر هغه دم به یې کړې یا به یې لاس پرې راکش کړی، بیا یې څه پرې وکړه، بس هغه به جوړ شو. او په لاره کې بلکې خلکو ته خبرې شروع کړې، ځکه خو د الله پاک پیغمبر و تیار نو واسي نبوت ورته وحی نه و شروع، خو پیغمبر خو نو بس دغه داسې خبرې کولې چې هغه به د بوتانو او د شرک او د دې په خلاف وي. نو دا لاره کې دا خلک ورو لږ او د ده اخلاق او عادات او کرکټر د عشرت چې خلکو ولید بالکل او بل ښایست هم چې خدای پاک ښایست ورکړی چې د دا خپله د ده خپل چهره مبارک خپله معجزه وه، خپله د ده چهره مبارکه دا خپله معجزه وه. بل شي ته زر ته چې سړی دلیل وغواړي. بس ورو تر مصر پورې چې دا خلک رسېدل، تر مصر پورې بالکل دا کاروان د ده بالکل په اصطلاح سره موږ د ساده پښتو خبره عاشق شوي وو پې او ټول پې هغه ګروېده وو ورسره. نو چې کله مصر ته ورسېد طبیعي خبره ده، د هغوی خو تجاران خلک وو، دا شیان یې وړل. بس مفته کله چې غلام په لاس ورغی چې کله بازار ته لاړه، د مصر بازار کې به یو ورځ تعینه وه چې په هغې ورځ به غلامان کې د بازار کې خرڅېدل. لکه موږ تاسو دا اوس په دې وطن کې د موږ اوس د جمعې په ورځ بازار یې موږ په وطن کې دا ټول خلک به بازار ته راځي چې اخلي بیا د نوره جمعه مغه شیان هغه کوي. نو داسې بازار چې کوم یو د غلامانو بازارونه هغه به ورځ کې دا خلک به ټول خلک راتله، بیا دا غلامان به خرڅېدل. نو دوی به چې چاپ غلام به کار ونه ورته. په دې ورځ باندې یوسف علیه السلام هم بازار ته وړاندې شو. نو یو روایت داسې راځي چې دا کوم سړی چې دی نیولی و په اصطلاح سره د کاروان مشر، دا مالک نومېدو، مالک بن زار، دا د اسماعیل علیه السلام د خانوادې نه و، د اخوانه چې راغلی و. اسماعیل علیه السلام هغه چې کوم په دې طرفونو کې دسته چې و، نو دا د دوی د لمسیانو د جملې نه و چې دا تجارت او دا شیان یې کول. هغه چې هغه سړی د یې نیولی و. بس ایسته بازار ته هم دې سړي وړاندې کړه چې بازار ته کله وړاندې کړه. نو په دې ورځ باندې قسمتي خلک خو ډېر راغلي، هر چا کو د هر غلامان یې اخیسته، خو ده ته به چې کله راورسېد خو ډېر زیات حسین او ښایسته ګلالی سړی و، بس دلته ناست و. نو په دې ورځ باندې د مصر وزیر اعظم په اصطلاح سره یا وزیر خزانه یا عزیز مصر چې ورته عزیز مصر لکه نایب سلطنت معاون دی رئیس جمهور یا رمایز معاون دی بادشاه چې کوم یو، نو د فوتیفار نومېدلو، فوتیفار ټول کتابونه دا خبر لیکي دی فوتیفار نومېدلو. د په دې ورځ راووتو، څه غلامان یې البته په کار و چې راغی 1 2 3 4 5 غلامان یې وکړه چې راغی یوسف علیه السلام باندې چې دا سترګې ولګېدې، چې دا سترګې
ولګېدې بس راوړاندې شو ورته وایي چې په دې وخت کې وایي چې نور خلک هم راغلي وو هغوی هم نرخ کړی و خو هغه چا چې دی خرڅولو نو هغلته موږ ورته بولي وایو کېدای شي به دا منډۍ کې چې خلک لاړ شي یو شی داسې نیولی چې دا په څو یو سړی ځای په 10 نه بل وایي چې نه 15 دی وایي چې نه لږ نور هم جګېږي نو چې اخر نرخ یو ځای ته ورسېږي ورته چې بس دا ستا شو چا ډېر جګ دا زموږ تاسو په دې حکومت کې کله چې دا قراردادونه کېږي نو بیا هغوی پټ ځان سره لیکي نو دوی اعلان کوي چې څوک دا قرارداد نشي نو بیا هر سړی راځي پټ ځان سره لیکي پرځن 1 لک معنا مثال مې ورکې حکومت بیا هغه چاته ورکړي چې تر ټولو ډېر جګ نرخ ورکړي یو سړی چې راشي هغه فکر کوي چې دا پټه خبرې پټه کاته رواني خو دلته خو غم دا دی چې اداري فساد پکې شته پټ کوم سړی چې دوی ملګري هغه ته ویلي چې دونه ولیکه بس دا مصیبت دی نو هر سړی راځي 1 لک ولیکي 1 لک 10,000 1 لک 20,000 1 لک 10,000 40,000 50,000 بس هر سړی هر شی لیکي اخر یو سړی ولیکي 1 لک 50,000 واخلي نو بس چې کله دا ټول شیان بیا دی هغه ورځ راشي دا ټول شیان ډوباسي نو چې هغه کوم یو لک والا دلته کې جګ چا دی اخر 1.5 لک چې لیکلي بس قرارداد هغه وګټي چې د ډېرې پیسې ورکړي دي نو دلته دا بولي هم داسې په بازار کې نو بس یوسف علیه السلام راغی سړی ورسره ولاړو چې مالک په نامه باندې چې چا راوستی نو بولي پې ولګوله 200 300 400 500 600 700 به جګېدو او بس نه د دې نه لږ جګ هر سړی خو کوشش کوي جګ شي اخر 1.5 زره ته ویلې نرخ ورسېدو په 1.5 زره کې نو یو بل سړی راجګ شو ویل چې زه په 1.5 زره اخلم نو دلته فوتیفار دا وزیر اعظم چې سره پیسې خزانه تېر سره ډېرې پیسې ورسره ویل چې نه په 2 چنده زما شو یو دم 3 زره ته ویلې وخېجو 3 زره خو درهم خو د سرو زرو سکه خو ډېر زیاتې پیسې کې د چا دي خبرې خو دا خو چا نه کم نشو ورکوله دا خو د خزانه مشر خزانه رئیس هم دی سره وزیر خزانه بس 3 زره 3 غټ د خلک دي سرو زرو ورکړي سړي ته یوسف علیه السلام ځان سره کېنولو نو چې دا د یوسف علیه السلام صرف قواره ولې د پوه شو نه سړی د کار سړی د عادي ماشوم نه دی په ځان سره په دې خپل هغه کې بوتلو کور ته نو د ښځه کتابونو لیکلي زلیخا نومېدله نو بس دی زلیخا ته ورسولو زلیخا ته چې ورسولو قسمت خبره دا دی الله پاک کله یو خاص حکمت دی کنه د پوتیفار او د زلیخا اولاد نه او د واده ډېر کلونه شوي اولاد نه کېدل نو بچ څنګه کور ته ورسولو زلیخا ته ورته ویل چې ګوره دا ماشوم عادي ماشوم نه دی ګوره ښایست دی ګوره د خبرو ته به ورسته پته ولګي دا خو څه بل نور ناشنا کیسې هم پکې شته دی بس دا بس ما او تا ماشوم شي دا بس ما او تا زوی شي او د خیال ساته ګوره داسې نه چې د ځای نشي هغه ورته بالکل چې وایي کتلو چې ماشوم نه سم د خلکو سم سپوږمۍ ده او دا خو ظاهري حسن و باطني حسن الله پاک د ته ډېر شیان ورکړي چې هغه په هېچا کې نه و نو ویلې چې په میلیاردونو خلکو کې یو سړی چې انتخاب شي چې هر صفات لري ته پوهېږې دا غټه خبره یې کړه بس دلته په کور کې شو زلیخا هم ډېر زیات چې اولاد یې نه لرلو دی بالکل دی اولاد د خپل زوی په حیث باندې دا ونیولو او فوتیفار عزیز مصر چې کوم یو د وزیر خزانه و نایب فیصله سره معاون دی پاچا نو د هم ډېر خیال په ساتلو کې نه وایي پاسه وایي ځان سره کوه وسه کوه بالکل الله پاک انبیاء علیه السلام ته آداب خپل ښیي بل چا نه معلم ته نه مکتب ته نه پوهنتون ته نه لیکونکي ته نه بل څه هېچ چا ته ضرورت نشته ټول شیان الله پاک د خپل طرف نه ورته ښیي هېچ چا ته ضرورت نه وي د هغوی تربیت مستقیما د الله عز وجل انی اسمع ارى مونږ څه چې تاسو کوئ مونږ یې ګورو مونږ یې اورو د هغوی د بالکل د الله پاک د څارنې او د نظارت لاندې د انبیا علیه السلام زندګي د ولادت نه بلکې د ولادت نه مخکې تر وفاته بلکې د وفات نه وروسته هم تر میلیاردونو کلونه ټول کې د الله پاک تر هغه لاندې خاص نظر او د خاص څارنې لاندې خلک دي نو بس هغوی ته ضرورت نه وي بس شی ورته هغه هر څه الله پاک ورکوي چې کله یې راوستو زلیخا هم ډېره په هغه شوه چې اخو ماشوم دی دا خو سمه بایستل سره د سرو زرو چرګ دی چې په لاس راغی نو فوتیفار هم دته ډېر هغه کولو او د خبرې د کېناستلو د پاڅېدلو بالکل د ادب او د هغه نه یو نمونه وه د چې د هلک ماشوم هېچ چا په خوب کې هم نه ولیدلی په ویښه خلاصه کې او دوی ته په لاس ورغی دلته یو روایت داسې راځي چې دغه کوم سړي چې دی خرڅ کړی و مالک بن نزار وروسته دته شک پیدا شو چې دا سړی خو څه عادي سړی نه و د هغه ملګري چې کوم یو هغه د سره چې په کاروان کې شریک و هغوی ورته قصې وکړې ظالمه د خدای تا خو دا خرڅ کړې دا سړی خو ډېر د غټې مرتبې سړی و مونږ داسې کمالات په دې لار کې ولیده دی ذهن یې بس کار هغه دا مې څه غلطي وکړله دا خو مې خرڅولو
سړی خو نه و دا خو هغه نه و بس خو دا په دې نه و پوه چې دا څوک دی ځکه ده ورته تر اخره پورې نوم ونه ښودل چې زه څوک یم ځکه جبرائیل علیه السلام یوسف علیه السلام ته ویلي چاته به نوم نه ښایي اصلي نوم به چاته نه ښایي بس پټ وساته دا شی چې چا به ترنه پوښتنه وکړي چې ته څوک یې د کوی زوی یم د اوبو نه را پیدا شوی یم زه بس دا خبره یې ورته کوله نوم بیا چاته نه ښودل چې ما نوم یوسف دی یا دا دی خو چې کله هلته راغی بیا پوتیفار ته ویل چې ما نوم یوسف دی پلانګي یو کورنی شپون یم د سارا سړی چا څه کول بس خبر نو هلته په دې نامه باندې ځان هغه ګڼي بس د پلانګي کې نه خلکو راوستی شپون ته مې کولې شپون زوی یم داسې ورته ویل چې نه ویلې چې د یعقوب علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام ټولو خلکو پېژندو او د خدای پیغمبر ابراهیم علیه السلام د خو مشهور خلک په دې ټوله منطقه کې ټولو خلک مصر ته تللی او دا خو د عادي خبره خو نه نو بس دا خو د ځان منکر کړی نو دغه مالک بن زار چې کوم یو دی خرڅ کړی هغه هم دا نه پېژندلو خو بالاخره راغی چې راغی پاچا ته او دې د پوتیفار ته چې زه یو ځل د ده سره ګورم دغه ماشوم چې موږ تاسو خرڅ کړی یو ځل هغه 3000 روپۍ ځان سره پټې راوړې هغه یې مو ساتلې چې دا بېرته ورکړه دا موږ ته راخلو دا خو موږ ظلم کړی چې د یو شخصیت د یو ذات موږ خرڅ کړی دا خو موږ ظلم کړی دی په دې باندې بس راغی نو د پوتیفار ته ورته وویل چې تاسو که اجازه یې د ماشوم چې موږ تاسو خرڅ کړی دی دې وخت کې نو 18 کلن و یوسف علیه السلام دا هم در باندې خرڅ کړی دا یو ځل ګورو موږ هغه نو پوتیفار خو پیدو چې دا سړی خو د چې د عادي سړی نه دی دا خو د وړوکی سړی په اصطلاح سره نه دی دا خو یو نمونه دی د انسانیت یو نمونه او د شرافت یو نمونه ده او ته وایي ده څه مشکل خو نه ورسره وګورئ نو یو خبره چې پوتیفار ورته وکړه ویل چې ما داسې فکر وکړ چې دا ته ډېر کم عقل سړی چې دا سړی د بدون ارزانه باندې خرڅ کړي خو اوس پوه شم چې ولا چې تم په دې قدر عزت پوهېږي ځکه پوتیفار او زلیخا په دې پوه شوی چې دا سړی ډېر غټ شخصیت دی نو مالک بن زار یوسف علیه السلام ځان سره یو ځای ته کونج ته کې ورته ویل چې ګوره قسم در کوم په خدای باندې ما ته ځان معرفي کړه ته څوک یې هغه ورته ویل زه منې شوی یم زه دا چاته نوم نشم ښودلی ویل چې قسم در کوم چې چاته نه وایم خو ما ته خو ځان وښیه ته څوک یې چې بس دا دغسې ده نو هغه ورته یوسف علیه السلام یې مجبور کړه قسمونه یې ورکړه نو یوسف علیه السلام ورته ویل زه یوسف د یعقوب نبي او د اسحاق نبي د ابراهیم خلیل الله المسیح یم مالک بن زار په ژړا شو چې څومره ظلم مې کړی دی دا مې څونه ظلم کړی ما خو د خدای پیغمبر خرڅ کړی که نه تا مې څه وکړه تا مې څه ظلم وکړی بس یوسف علیه السلام خو په لاس کې ده چې بیرون خلک دي دا خلک یې وانه وري چې وایي د پلانچه به کړو دلته چې دا خبره یې افشا شي ما ته خو به مشکل شي ما ته خدای تعالی جل جلاله درالېږلی یم دلته ما ظلم کړی دی مالک بن عوف ظلم دې نه دی کړی د الله پاک پلان هغه هم دا و چې زه به دلته راځم د ځای کې به ځای کې زه کار کوم زه دلته د دې ځای دپاره رالېږل شم د هغه ځای دپاره نه مې رالېږل وای چې مالک بن زار خو نه پوهېدو په دې مسله که نه هغه وایي چې ما ظلم کړی ما ناروا کړی ته مې خرڅ کړی خو خیر ورته وایي ته غلی شه که نه خبرې مه کوه که نه دلته خبره مه رسوا کوه ولې که سړی بس ورته ویلې چې بس خو پوه شو چې دی خو مالک نو هغه کوم سند دی چې په اصطلاح سره امضا کړی سند یوسف علیه السلام ته چې دا د سره واخله ما خو ظلم کړی زه په دا ټول عمر ځان نشم بخلی ما دومره غټ جرم کړی د خدای پیغمبر مې خرڅ کړی دی نو بس پیسې راواخېسته 3000 د سرو زرو پیسې چې هغه یې پوتیفار ته بېرته ورکړي بس موږ دا نه خرڅوو چې دا لیمونه بچیه دا خو لا 3000 چې ولا چې اوس دې مړ کړمه چې ته لا وایې چې دا مې درته خرڅ کړي ورته ویلې چې هغه وایي چې خو پیسې دې راکړي 3000 پیسې دې واخله سړی موږ ته بېرته خوش کوي چې نه به دې کول تا ته چا ویلي سودا کوه سودا خو اصول دا دی چې یو ځل سړي کور ته بوتلو بیا خو سودا دې مه شه ته خو خیر ایستې پیسې ورغورځولې مالک بن زار پیسې ورغورځولې نه پیسې هم نه اخلم بس سړی ده نه وړم هغه چې قسم چې پوستکی ده نه وباسم بس سړی په ماسکر پسې راغلم سړی بیچاره وزغلم پیسې سره خوړو یوسف علیه السلام لاړل یوسف علیه السلام لاړل پیسې هم لاړې ایسته بس خبره خرابه شوه بس نو د دې نه د دې خبرې نه ما پوتیفار دا وزیر هغه چې پوه شو چې هو د دې سړي ورسره یو څو ورځې تېرې شوي دومره پې ګران شوی دومره پې هغه شوی چې اوس ته نه تېرېږي نه د ټولو پیسو نه تېر شو دی نه تېرېږي د دې معلومېږي چې دې سړي کې خو ډېر کمالات دي بس ښځې ته ورته وایي چې ودې لیده دې ماشوم کې څه حکمتونه شته دوی صرف یو کاروان کې راوستې غلام په حیث باندې دې خرڅ کړي اوس نه تېرېږي اوس پوه شو اوس دې د په قدر باندې پوه شوی چې اوهو چې موږ غلطي وکړه چې دا په داسې هغوی څه خبر و هغوی خو چې ارزانه یې خرڅ کړی په دې باندې خاطر به ویلې خو خیر خو پوه شو خو د اسماعیل علیه السلام د خاندان هغه د نبوت په دې شیانو باندې پوهېدلو نو هغه موحد و کتابونه لیکي چې هغه موحد سړی و ځکه پوه شو دا خو ډېر ظلم شوی دی چې یعقوب علیه السلام زوی خرڅ کړی دی بس خو خیر ونه شو کار دوی لاړل هلته
او یوسف علیه السلام د زلیخا سره پات شو. 18 کلنو. نو دې 18 کلنۍ کې د په دې دلته چې په اصطلاح سره د خو د باچا د نایب کور غټ کور خدمتګاران پلان کې لوی کیسه او نخره پکې روانه او هغې کې یو عبادت خانه د بوتانو عبادت خانه موجوده چې خلکو د هغه د دې قصر خلکو بدلته عبادتونه ډېر اشپزان کیسه او اعلان چې پکې سلګونو خلکو پکې خوړل او اسکل او حساب نه معلومه. نو په دې وخت کې یو کار وشو. دا تقریبا مفسرینو دا غره اخسته دي چې یو چا غلا وکړه. اوس غل خو ځان نه ښیي چې زه غل یم که نه، هېڅوک هم غلا نه کوي چې غلا وشوله. غل اوس نه معلومېدلو چې دا غل څوک دی. غل نو دې غل دا غل دومره هوښیار و دومره هغه چې دا غلی په بل چا ور واړوله، په بل سړي ور واړوله. هغې ویل بس دا غلا ده کړې دی، دلته پیردار وي، د د پیرې په وخت کې غلا شوې ده. نو بس پیردار غریبي ونیولو چې دا غلا تا نه څنګه شوې ده. ورته قسم په خدای که ما غلا کړې ورته چې نه چې څنګه شی هغه شوله. یوسف علیه السلام قسمت په دې خبر شو چې دغسې غلا غل کړې ده او غل نه معلومېږي، خو عسکر غریب یې رسار کړی دی. نو عسکر یې هم راوغوښتو او اچا باندې چې شک و نو هغه یې هم راوغوښتلو. چې راوغوښتلو بس هغه سړي ته اچا چې غلا کړې و هغه چمنکر شو دغه بنده په لا شو څه خبره بل چا به کړي. نو بس په دې وخت کې یوسف علیه السلام یو حکمت نه کار واخیستلو. بس د دواړو باندې سترګې وتړلې یو ځای کې ودرولو او هغه څوک چې عسکر و عسکر ته یې ورته ویلي چې بس چې هر څوک ګوره غږ دې ورته ویل چې هر څوک تاسو کې غلی ځان معرفي کوي چې درته نه وایو مفهوم، خو که ځان نه معرفي کوئ نو بس سر د نه کټ کوو خوښ هم نور. په دې وخت کې هغه کوم چې بیچاره عسکر و پیره کې چې ولاړ و هغه بیچاره په ژړا شو. دا په څه لانجه وختو غلا چا کړې ده او سر دې ما پرې کېږي، خو بس هغه شو. او کوم چې غلا کړې وه چې کله دا توره ورته جګه کړه چې اوس یې پرې راخوشې کوله یو دم یې چغې کړې چې اوس سر رانه مه غوڅوئ، بلکل پیسې در کوم اشیا مې چې پټ کړې زه در کوم. او بل غریب خو نه و پټ کړی، هغه هم دا چغې ویلې چې قسم خدای نه مې دی کړی نه مې دی کړی. او خدایانو نومونه بیا خزه چې د هغوی خدایانو چې نه مې دی کړی. خیر غل پیدا شو. وایي چې دا غل پیدا شو نو دومره غټه خبره وشو چې دا مسله هېڅ چا نه شوه حلولی. او دغه ماشوم هلک چې راغی داسې په اسانې حل کې چې هېڅ نه وغلو ته نه ټکولو ته نه دلایل ته بس خپل اقرار وکړي چې دا شی ما پټ کړی دی. نو دې خبرې په دې ټولو خلکو کې ډېر زیات اثر وغورځولو چې دا خو هلک د ښایست نه غیر څه نورې کمالات هم پکې شته، دا غلي دومره اسانه ښکاره. نو چاته نه پوښتنه وکړي دا دې چا نه یاد کړي دي ویل چې دا خبرې هغه ورته ما پلار نه مې یاد کړي، پلار دا ټول شیان هغه به دا فیصلې هم دې طریقه باندې زما پلار به وطن کې فیصلې کولې د خلکو، نو هغه نه مې دا ټول شیان یاد. خو خیر دې نه وروسته د عزت و قدر او دا شیان زیات شو. بیا نو پاچا یو ځل پاچا وغوښتلو د پوتیفار یوسف علیه السلام ځان سره دا خو ډېر ښایسته و ګلالي هغه او ډېر باادب و ډېر بهترینې خبرې بلکل داسې کولې چې سړي ورته حیران شو. نو پاچا ته یې بوتلو، پاچا د باندې امتحان وکړ، څه امتحان هغې ته نه واخیستل. چې کله امتحان ته یې نه واخیستو په امتحان کې دا چې سړی راووتو چې دا خو ماشوم دی، دا خو سمه بلا ده، خو څه شی پکې. نو خپل چې د پاچا سره کوم عامل د ملغلور عامل و چې خدا زه پڅونه روپۍ به اخیستلو، نو دی د خپل زوی ته ورکړه چې دا کوم یو د پاچا زوی و چې دا غاړه کې ور واچوه. چې کله دا د پاچا زوی یوسف علیه السلام ته دا عامل ور اچولو، عامل چې غاړه کې ور اچوه دا خو دواړه سره واړه و، هغه هم واړه و که دا هم ورکې چې کله غاړه کې عامل ور واچوه نو بس داسې لاسونه ورته ټیټ کړه. یوسف علیه السلام ته احترام او آداب ادا کړه چې آداب یې هغه کړه. بس راغی دلته د پاچا ښځه چې کوم د هلک مور چې وه د شهزاده مور چې وه دا دې چې شی وکړه دا خو غلام دی، تا غلام ته احترام وکړه که نه هغه ته دې هغه وکړه. غلامان تا ته کوي او هغه درته احترام ونه کړي هغه او تا ورته وکړي دا څنګه. هغه ورته چې مور ما نه دی کړی، بس بلا اختیارا ما دا کار وشو زمانه ځکه دا د الله پاک پیغمبر وکنه چې هغه ته حیوانات او هر څه سجده کوي نو خود بیا ورته کوي کنه. شهزاده ورته په اصطلاح سره احترام او ادب مور ورته چې ولې دې څه وکړه دا خو غلام او تا دا کار وکړي چې ما په خپل اختیار نه دی کړی، بس بې اختیاره دا کار را باندې وشو. بس دا خبره وشوله وایي دلته هغه شو. نو پاچا چې خبرې وکړې امتحان یې وکړې هغه یې وکړې بالکل دا یو ناشنا غوندې سړی و. نو پوتیفار ته ورته وایي چې دا دې کوم ځای نه پیدا کړې، دا خو بیخي سمه د علم او د حکمت یو خزانه دې پیدا کړې، دا دې څه هغه کړي چې بس قسمت داسې اگر پیدا شو وایم خو ځان سندران. نو د دې نه وروسته د پوتیفار چې کور ته لاړ زلیخا ته ورته چې اوهو سړی خو نن داسې وایي خو د ماش د مو پښتنو کې یو متل دی د ماش شملۍ جګه کړله د پاچا په دربار کې چې دا خو داسې یو سړی پیدا کړی چې بالکل هغه دی. د دې نه وروسته په اصطلاح سره خپل مشاور هغه کې د پوتیفار چې بس تا سره مشورې زه کوم د سره بیا اخیستم او د هغې نه
وروسته بس دی په دې خپل هغه کې هغه دغه کې چې دته نو د هغه وخت دا د حرب و ضرب و د تورې استعمالول نیزې استعمالول د جنګي فنونو دا شیان هلته په هغې ځای کې خو تیار کسان موجود وو دی خو د پوج مشر هم د عزیز مصر د پوج مشر به هم ورکوي وزیراعظم خو د ټولو اختیارات وي نو دی په دې کې دی ته شاکر کې بالاخره په همدې زمن کې د غالبا کتابونو چې لیکلي شپږ کاله د هغه سره عزیز مصر په هغه کې تېر کړو بالاخره 18 کلن چې و نو چې څلور 15 شپږ کاله ورسره یو ځای کې تقریبا 15 شپږ ویشتو کلونو ته داسې چې ورځه خو ظلم شو ښایست خدای تعالی ورکړی دلته خبره خرابه شوه خبره دا خرابه شوه چې عزیز مصر خدای د اولاد په حیث ځان سره ساتلی او اولاد نه او زلیخا هم د اولاد په حیث ځان سره نیولی او چې دا مې اولاد دی د اولاد په حیث باندې به دی ما سره زندګي تېروي دلته د اولاد نه خبره واخده بسیس د زړه په اصطلاح سره په بایلودلو چې کله زړه په بایلودلو بس په عاشقه شوله عاشقه نو خو ښایسته م الله پاک ورکړی بس تل به د پسې ګرځېدله دې خوا چې دغه کې یوسف علیه السلام خو یوسف صدیق و د الله پاک پیغمبر و د الله پاک هغه خو بیا د حیا او د عزت او د عفت او د پاکۍ یو نمونه یې که نه هغه خو نمونه یې هر څونه به چې دی لاندې تاو را تاو شو هغې بس همیشه سترګې ټیټې نیولې وې چا ته به بالکل پورته نه کتل چا د عزت او حیا ځکه خو دا خو د پیغمبر شان دا نه وي که نه الله پاک هغوی معصوم پیدا کړي که نه د هغه نو په دې خاطر باندې هر څونه چې زلیخا دې خوا خوا وکړه بس یوسف علیه السلام په اصطلاح سره هغه نشو کړی ځان ته تابع نشو کړی بس تاو را تاو هر څه اخر یې دسیسه ورته جوړه کړه اخر یې دسیسه دا ورته جوړه کړه چې اوس دی په دې کې راګیر کړي او د هغه کې بالاخره یو ځلې یوسف علیه السلام راوغوښتل خپل اتاق د چا کوم یو اتاق هغې ته راوغوښتو څه خبرې ته نه وکړلې څه پوښتنې ته نه وکړې او پوښتنو ځینو کتابونو راخیستې چې پوښتنې ته نه وکړې چې کله یوسف علیه السلام ته وایي تا کله چا سره محبت کړی هغه ویل چې ولې مې نه ده کړی چې چا سره دې کړی چې د خپل پلار سره پلار باندې ډېر ګران و ما باندې ډېر ګران و وایي چې دې محبت درته ګټه ورسوله که تاوان وایي چې ما ته بالکل تاوان ورسولو د پلار محبت خو زه دې مصیبتونو باندې اخته کړم چې ما باندې ګران نو ما د محبت نه زه ښه خاطره نه لرم د عشقۍ نه ښه خاطره نه لرم وایي نه هغې ورته ما مطلب دا نه دی ښځو سره دې کړی نه ښځو سره زه هغه نه لرم خو ښځې ما سره محبت لري ما ته زه پوهېږم چې ښځې ما ته ډېر ګوري زیات را باندې هغه کوي خو زه هېڅ چا ته هېڅ قسم التفات نه هېڅ قسم هغه نه په دې باندې زلیخا په غوسه شوه ظالمه د خدای زه در باندې سر ورکوم او ته وایي چې زه چا ته توجه نه کړم اخر یې پروګرام داسې جوړ کړی چې دا زلیخا چې په کوم ځای کې اوسېدله په دې ځای کې تقریبا داسې اتاق و چې 7 دروازې لرلې د 7 دروازې نه به سړی ننوته بیا به د زلیخا اتاق و نو پیر او خپله شهزادګۍ وه د وزیر اعظم و د وزیر اعظم ښځه وه نو شهادي ښځه خو نه وه بډه بلا وه نو بس دې د خپل خادمې چې کوم یوه هغې ته ورته وایي چې بس دا رایه ولره چې تا سره زلیخا کار دی خو زلیخا خو دې هغه لکه مور غوندې او لکه هغه یې غوندې وه مشره یې ونه بس هغه راغی ورته خو چې دا راتلو نه دروازې به خادمې شاته پورې کړو چې ولې دا دروازې ولې پورې کوي دا خو هره ورځ خلاصي چې نه زلیخا امر کړی چې بندې دروازې بندول او کیلي راخیسته دروازې ټولې بندې کړې او ټولې کیلي واخیستې زلیخا ته ورکړې خادم ته ورته وایي ځه وځه بېرته ووتله دې نو ښه په اصطلاح سره میک اپ او مبصرین او دا شیان یې کړي دي او دا ټول ځان یې ښه چمتو کړی او چپرکټ یې جوړ کړی او جالې مالې یې اچولي بس یوسف علیه السلام یې راوغوښتلو ورته ویلې چې مخکې خو یې خبره ورسره کړې وه چې بس زه زما زړه تا باندې نور ورکړی دی او غیر دې نه هېڅ چاره نه کېږي چې ته ما سره جسماني تعلق او بدني تعلق ونه ساتې بس دا نه کېږي نور دې او ته د ما اولاد غوندې ما غلام غوندې او بس دا بد کار به را سره کېږي یوسف علیه السلام ورته وایي چې ان ربي احسن مثوایه ما ته الله پاک دلته غټ مقام راکړی هغه راکړی زه څنګه داسې غلطي کوم زه د خپل هغه سره داسې غلطي کوم د محسن سره هغه خو ته یې ښځه یې ته خو مېړوخ یې ته خو واده خاونده یې ته خو هغه نو څنګه زه د عزیز مصر سره د خلکو سره داسې خیانت او هغه وایي چې بس نه کېږي خیر په دې وخت کې ویل زه د الله پاک نه ویرېږم هغوی داسې فکر وکړو چې الله پاک دغه ښیي دا بوت ښیي نو دستي لاړه بیا زلیخا په دې بوت باندې هغه ور واچولو دا مسلمان وایي چې دې نه یېرېږي دا سترګې ورته پټې کړې هغوی داسې ظاهري خو د ظاهر خلکو خو بیا ظاهر دغسې که نه په باطن څه پوهېږي بس هېڅ ته دښمن پر چې دې نه مې بېغمه کړی ورته وایي چې اوهو دا نه دی ګناه بل خدای شته چې د ټولو کائناتو خالق او مالک او رازق او مدبر او پیدا کوونکی مرګ ژوند هغه بل هغه خالق دی څه وایې ته دې نه دا خو دا خو خپله د تیږې او د لرګي او د هغه نه جوړ شوی دا څه شی دا نه دی مطلب ته بیا په دې وخت کې بس زلیخا ورغله یوسف علیه السلام ته بالکل مخامخ شو
چې مخامخ شو. په دې وخت کې الله پاک عزوجل دلته حالات خراب شو. چې حالات خراب شو اوس خو مسله دې ته لا هم ځوان و د څونو چې هغه نه لرله. په دې وخت کې ویل جبرئیل علیه السلام ته الله عزوجل امر وکړي د معصومیت دغه څه ته ویل کېږي. د جبرئیل علیه السلام دستي راغی چې څنګه را ورسېدو. ځینې مفسرینو دا خبر لیکلي چې د یعقوب علیه السلام په شکل کې راغی، د هغه قواره باندې راغی او دلته خو زلیخا ولاړ، دلته دی ولاړ. یوسف علیه السلام د زلیخا شاته یعقوب علیه السلام داسې راښکاره شو یو دم چې ولید چې یعقوب علیه السلام دی. نو بس مور او پلار هغه په مخ کې دا یو هغه دا دی چې دا چې یعقوب علیه السلام چې راغی یو دم یوسف علیه السلام منډه کړه. دویمه خبره دا ده چې جبرئیل علیه السلام ورته ویلي چې بس ځه تخته دا ښځه ګوره تا ته لاس اچوي، تا په ګناه کې اخته کوي. نو به د دروازو طرف په منډه کړه. هغه ورته وایي چې دروازې ټولې قلفې کړي که نه، کلیان یې ظالمه په هغه کې خپل المارۍ کې قلفې کړي، هلته یې واچول. نو زه خپل تخته که نه، تا ته نور څه دي، نو تا کار خو تخته د نور دروازې خلاصول د بل چا کار دی. بس یوسف علیه السلام یو دم منډه کړه او چې منډه کړه چې د هرې دروازې ته ورسېدو، دروازه به خپله خلاصېده او شاته زلیخا ورپسې ده، منډه ویده ده او منډه هغه ده. خو چې هرې دروازې ته رسېږي دروازه خلاصېږي بالاخره اخري دروازې ته د هغې خوا نه اولې دروازې ته چې ورسېدل، چې دې ته ورسېده چې دا دروازه یې خلاصوله، زلیخا پسې راورسېده. بس شاته یې د کمیس نه ونیوله، کشه کې دا کمیس یې پرې وشکوله. چې څنګه دروازه خلاصه شوه چې ګوري چې دروازې په خوله کې عزیز مصر ولاړ دی. چې دا د یوسف علیه السلام ته مخامخ شو، زلیخا مخامخ شو. دا څه مصیبت! دروازې د خلاصون سره دروازې په خوله کې عزیز مصر ولاړ. یوسف علیه السلام چې وکتو ډېر زیات ورخطا شو، ډېر زیات خفه شو او شاته زلیخا هم په دې وخت کې لاس باچولی ګریوان یې راکش کړی پې. زلیخا سخته ورخطا شو چې دا څه غم شو، دا څه مصیبت شو. دا خو ډېره مکاره ښځه وه، شیطان دوکه وکړه شیطان. بس یو دم یې عزیز مصر ته ورته وایي چې ګوره دا تا د ما دپاره د زوی په حیث راوستی و، د هغه په حیث دې راوستی و او دی ما ته راننوتو، ما ته لاس راواچوه. وای داسې بانې جوړه کړې دي سړي خو ما ته لاس راچولو که نه، ځکه پسې راوتښتېدل، ته ما ته لاس راچوې، پسې رامنډه مې کړه. خبره چې یې ورسره چپه یې هغه کړه که نه، بس سر چپه یې ما هغه کړله. عزیز مصر دلته په غوسه شو چې اوهو یوسفه ته موږ ساتلی وې دې دپاره چې تا اولاد په حیث او دونه زیات هر څه اختیارات درکړي، هر څه مې درکړي او ته لاړې اخر د ما ښځې ته د لاس اچولو ظالمه دی خدای، داسې ظلم کوي څوک، داسې بدي څوک کوي. هغه ورته ویل چې ګوره پوتیفار ته خو ما پېژنې دی، ما ټوله زندګي خو د لمر په شان تا ته معلومه ده، نو څنګه ته دا تور کې نو خو نه کېده چې حرام نه و، خو اصول خو همدا وه، ښکاره خبره خو همدغه وه چې دا کار هم نسي دی دا څنګه چې و. نو دې کې پوتیفار هم ملامت نه و. یوسف علیه السلام ورته وایي چې هېڅ دا دروغ وایي چې اوس دا خبرې کې هر سړی چې ګناه وکړي دروغ دا بل سړی وایي، څوک هم ځان ګنهګار نه بولي. نو بس په دې وخت کې الله پاک عزوجل یوسف علیه السلام ته وحی وکړله چې دلته شاهد دی چې ستا په پاکۍ او ستا په هغه به شهادت ورکوي. په دې ځای کې تقریبا روایت مختلف راغلی او دا دی چې ماشوم چې د زلیخا د خپلوانو د جملو نه ولول چې هلته سړی و، بس هغه ته ورته ویل. نو هغه شاهد چې کوم یو خو زیاتو مفسرینو دا خبره لیکلې چې دلته یو ماشوم د زلیخا د خپلوانو د جملې نه چې دغه تر ماشوم وړوکی تیخور ماشوم په خبره نه پوهېږي، وړوکی او بیخي داسې فکر وکړئ 8 میاشتو ماشوم. نو یوسف علیه السلام پوتیفار ته ورته وایي عزیز مصر ته چې ګوره ما ستا سره زندګي تېره کړې او د زندګۍ کې یو غلطي مانه نه ده شوې، هېڅ هم نه ده شوې. خیر چې دا څومره خدمت مې تا ته کړی دی، خدمت په خاطر باندې صرف په د هغه روغ غړه ده شاهد که هغه هر څه فیصله وکړه، خو چې په خبره نه پوهېږي چې هر څه فیصله وکړه زه هغې ته آماده یم. نو عزیز مصر وایي چې صحیح ده. زلیخا ته ورته دا خبره ته منې وایي چې بالکل. بس ماشوم یې راوغوښتلو، ماشوم یې چې کله راوستو نو یوسف علیه السلام ورته وایي د خپل لوی رب په خاطر باندې چې دا ټول کائنات او مخلوقات یې پیدا کړي دي، ته دا خبره وکړه. هغه ماشوم خبرې شروع کړې او د حدیثو کې راځي چې د یوسف علیه السلام کوم ماشوم چې خبرې وکړې، ماشوم یې ویلې چې خبره داسې ده که چېرته د یوسف ګریوان دې طرف نشکېدلی دی، مخکې نشکېدلی، نو یوسف ملامته دی او دا ښځه ملامته نه ده. خو که چېرته د یوسف کمیس د شا دې طرف نشکېدلی بیا دا ملامته نه دی، دا ښځه ملامته ده. نو دلته عزیز مصر یوسف علیه السلام راوغوښتو چې مخې ته خو هېڅ هم خیر د شا ته وکړه چې ګوري چې کمیس نیمایي شکېدلی دی. نو زلیخا ته مخ کړه چې ماشوم در باندې شهیدي وویله، خبره خو تا کې راووته که نه، ظالم لوري تا خو غلطي تا کړې، کمیس خو تا پیش کولی، لاس تا وراچولی، هغه ته نه تښتېدو تا نه پرېښولې، بس اوس ته ګنهګاره شوې. نو ګوره 2 خبرې دلته قرآن عظیم شان لیکلي. یو خبره دا وکړه زلیخا ته چې اوس نو عفو وغواړه د هغه نه،
یوسف علیه السلام نه غلطي خو تا کړې ګناه خو تا کړې که نه او دا معصوم انسان دی اوس په ما باندې وژلو ما خدای وژلو که دا شی پرې ثابت شوی نو تا ظالم یې دونه هغه وکړل دونه غلطي دې وکړله چې په ده باندې معصوم انسان باندې دغه وکړل او بیا یوسف علیه السلام ته یې ورته ویل یوسف خیر دی مونږ غلط شو پوه نه شو ته بې ګناه یې ته هغه او د دې خبرې نه تېر شئ بیا یې ټولو ته ویلی چې هلته کوم خلک چې حاضر وو چې بس دا خبره دې ټول همدلته پټه کړي هېڅ څوک دې دا نه ښکاره کوي چې نور څوک پرې خبر نه شي همدې ځای پورې درس انشاءالله بس دی نور به بیا متباقي بیا په دې نه وروسته دویم درس چې راځي هغې کې به انشاءالله متباقي برخه بیا وایي ځکه درس لږ اوږد شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.